تازه خبر د چمن دروازه په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده سول. وروسته له هغه چې پاکستاني چارواکو په ظالمانه ډول له پاکستان څخه د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ پیل کړل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي دروازو بغیر له پاسپورت څخه تګ راتګ منع کړ. اوس تازه خبر ورکول سوی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ په بشپړ ډول بنده سي. دا چې یاده پریکړه چا کړې، ولې دغه لوی تجارتي او عامه لار بندیږي؟ په اړه د لر او بر پښتنو څه ویلي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د چمن پر لتوالو د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار بندوي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ډیورنډ کرښې د دوو خواو د اوسیدونکو د بې ویزې تګ راتګ پر بندیز اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې دا لار د ټولو پر مخ بندوي. په چمن کې له یوې میاشتې راهیسې زرګونو کسانو د پاکستان د حکومت د پریکړې په اعتراض کې پر لت پیل کړی دی. دوی دا اعتراض هغه مهال پیل کړ چې د پاکستان لنډمهاله حکومت په یو اړخیز ډول پریکړه وکړه چې نور هیڅ افغان د ویزې او پاسپورت له لرلو پرته پاکستان ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د انګریز استعمار له مهاله په دې لاره د هغو کسانو تګ راتګ آزاد و چې کرښې ته نږدې پراته دي. د پرلت یو مشر غوث الله اڅکزي اعلان وکړ چې سارلنن یعنی دوشنبې مازدیګره د چمن او سپین بولدک پر لویه لاره هیڅ ډول تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او تر نامعلومې مودې پورې به دا لار بندوي. اعتراض کوونکو ویلي دا لاره به تر هغو خلاصه نه کړي چې غوښتنه یې منل سوې نه وي. پر لتوالو له سوداګرو هم غوښتي چې په دې لار خپل تجارتي مالونه یونسي. د پاکستان پر دغه پریکړه د افغانستان اسلامي امارت هم توندې نیوکې کړي دي او دا یې یو اړخیزه پریکړه بللې ده. په دې هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي دي چې دا پریکړه په حکومتونو پسې تړاو نه لري او ویلي دي چې دا پریکړه یوازې ها غاړې او دې غاړې ته پراته ولسونه کولی سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.